ګل رحمان ته چې داسې د دې تبر نه ځان خلاص کو نو ته به اوس دا کار پسه کې. څه ووایم ښځې ما ته کس ته خو نه دی غورځولی خو کار مې کو او د لاسه مې وښویېدو. او په دې وجه زه تاله دا ټول تبرونه په تحفه کې درکوم. دا ستا انعام دی. د دې تبر قیمت دلته چا سره نشته. دا خو بار ملک ته ولېږه چې سمې پیسې درلو کې. زه ویم چې سم لاړ شم ځنګل ته دغه کوهي خواله کیدای شي زما هم چانس ولګي. څه دی خیال دی؟ ته داسې وکړه چې ورشه او ګل رحمان ماله راوله. بیا اشرف راختای هغه تبرونو واله پسې ولې چې اوس دیم ځنګل ته ځي او د هغه پرې نه د سرو تبر روړل غواړي. سلام علیکم روره، تبر به مې لو شي که نه؟ او ولې نشته روره، تبرونه د خدای وایه څومره پکار دي. روره زما خو بس یو تبر پکار دی، خو ما وی چې یو استعمال شوی تبر راکه چې له ګردانې یې به کټایي دې نه کوي خو چې بس په نوم تبر یي. ولې روره زه درته کباړي ښکارم څه؟ زه خو تبرونه جوړوم او خاص لیک نمبر تبرونه دي را سره. ما سره ارزان تبر نشته. ته چې بیکاره تبر واخلې په هغې به بیا کار څنګه کې؟ نه روره کار دپاره یې نه اخلم، هسې نمایش له پکار دی. کور کې دیوال ته ځوړندوم. روره کو دیوال ته ځوړند دی او کو کار لی اخلي. یک نمبر تبرونه دي او یو تبر په 8000 روپۍ دی. ښه داسې وې یار، زه به سره یې که نو اوس په کار دی نو یې به ګران بیا واخلم. ټیک ده صبر وکړه زه یې درله راخلم. اشرف ولګي او ځان له نوې تبر واخلي او بیا ځنګل طرف ته روان شي. دی خوا خان ګل رحمان راغوښتي وي او هغه ورته وایي هلکه ما اورېدلی دي چې تا ته ډېر قیمتي تبر ملو شوی دی او هغه هم زما په ځنګل کې. او خان ما ته د سرو تبر ملو شوی دی، هغه ما له د کوهي نه یو پري راکړی دی. په دغه کیسو دې نه پوهېږم چې تا له دا تبر چا درکړی دی، خو ما درته دا وی چې تا له د دې تبر قیمت په دې کلي کې څوک هم درکولی نشي، نو هغه ماله راکه زه به یې درنه ښه ګران واخلم. څنګه دې خوښه ده؟ نه خان لا بالحال زما د خرڅ اراده نشته، چې کله مې خرڅو بیا به درته زه وویم، خو دومره درته ویم چې هغه ډېر ګران دی. ګوره ته یو غریب سړی او تا ته به د پیسو ضرورتي، نو زما ومنه او دا تبر ماله راکه. خو ته پکې دا ګاډې غواړې نو دام بوزه او که نغدې دې پکاري نو زه به درکم، خو تبر ماله راکه. زما په خیال د هغې قیمت ته مدا کولی نشي، هغه ډېر پخوانی تبر دی. هغه به زه د ملکه بار لیږم او په ډالرو کې به یې خرڅوم. خان ته چې پته ولګي چې اوس ګل رحمان ماله تبر نه راکوي نو دی پې بیا دباو واچوي. داسې کار دی ګل رحمانه چې دا تبر تا زما د ځنګل نه راوړی دی، نو دا اصل کې زما ملکیت دی. زه درته ښه په رضا ویم چې مال یې راکه، قیمت به یې درته ولګوم، کنی بیا به یې درنه په قانون واخلم او یو روپۍ به هم درته میلو نشي. خان کو ما ته پته ولګېده چې ته د خپلو حدودو نه وځې نو زه به د هغه تبر نه منکاري شم. ما سره اډو تبر شته نه، باقي ستا خپله خوښه ده، لاړم درنه. ګل رحمان هم خان ته ښه کلکې خبرې وکړي ولې چې ده ته پته یي چې اوس زم د خان ډغره والی شم. لکه مطلب دا چې دی په سړیتوب نه پوهېږي، اوس به دا تبر د ده نه روړل غواړي. تاسو داسې وکړئ چې د شپې د ده کور ته لاړ شئ او هغه تبر ترې راپټ کړئ. دی خو اشرف تبر را په مخه کړی وي او ځان ځنګل ته راورسوي ولې چې دی لالچ په مخه راغستی وي. خلک دا هغه کوی دی کم چې ګل رحمان یادو، دا خو واقع چې ډېر پخوانی دی. اوس به تې زم پرې روباسم او هغه به ما له د سرو تبر راکوي. اشرف ولګي او هغه خپل تبر کوهي ته د کسته ورولي. د خیره تبر خو مې ورویشتو، اوس به تې پرې راوځي.
دې بلا سات د پری په تمه چې اوس به هغه راوځي خو د هغې نه پری راونځي. دا څنګه چل دی؟ د کوی نه خو پری راونه وته. ګل رحمان خو یې ما له تبر پری راکړی دی. جوړېده هغه دروغ وی. اشرف ولګي او مایوسه کور ته واپس لاړ شي ولې چې دته سم میلو نشي. بیا ګل رحمان کور کې ښځې او مور سره ولاړي نو ښځه ورته وایي ګل رحمانه په دې تبر سکې دا چرته وړې ته؟ ښځې دا وړم چرته یې پټوم ولې چې خان ته د دې پته لګېدلې ده او هغه ما ته وې دا ماله راکه. ما ورته انکار وکړو نو ماله یې دمکي راکړه. اوس زما شک دی چې دی به دې تبر پسې خامخا راځي. نه نو دا به ته پټې کم ځای کې هسې نه چاته پته ولګي او بل څوک یې درنه پټ کي. دا زه هم د دې خپل کور خواته چرته خخوم صرف ما ته به پته وي که غله هم راځي نو تبر به ورته میلاویږي نه. نو ګل رحمانه دا به ته تر کمې پټې خو بس لرې که خرڅ که که نه څنګه چې د هغه چاندې واله خرڅ کو هسې نه دا مال دې د مرې پړی شي. دا ما خرڅ کړی دی ښځې خو د دې کسان به د بار نه راځي. زه د هغې په انتظار یم چې څنګه راشي نو تبر به ورله ورکم او پیسې به ترې واخلم خو هغې پورې به یې پټول غواړي. زه ورځم چې بس دا خښ کم بار. ګل رحمان سره اوس د ځان غمي ولې چې ده پسې خان لګېدلی وي او تبر ترې غواړي. دی راشي کور سره نږدې یو ونې خواله نو ځان سره وایي بس دلته به یې خښ کم په دې ځای هسې د چا شک نه راځي او دا ځای ما ته په نښه هم دی. ګل رحمان ولګي او هغه تبر هلته خښ کي. زه بس تبر مې خښ کو د خدای په حواله یې پرېږدم. ګل رحمان چې تبر خښ کي نو بیا ترې لاړ شي کور ته. دی خو اشرف ښځې سره کور کې ناست دي نو دی ښځې ته وایي ښځې زه ورته ډېر ساعت ولاړم او تبر مې ښه سم کوی ته ورویشتو خو یقین وکړه ما ته پرې راښکاره نه شوه. دا ما تاسې ګپ ښکاري. څنګه ګپ ښکاري ولې دا ګل رحمان چې لګیا دی او هغه چې ته سرو تبر ورکړی دی؟ څه ووایم ښځې ما خو ماغه شان وکړل څنګه چې ګل رحمان ویلي و ما خو پرې ونه لیده. دا تبر ټیک ګل رحمان چرته نه راپټ کړی دی. اشرف ته هغه شان نه دی کړی څنګه چې ګل رحمان کړی و. هغه خو د ونې نه څرانګې راکټ کولې نو تبر دې کوي ته پرېوتو. تم ورشه د هغې ونې نه څرانګې راکټ کوه او بیا تبر کوي ته وله. ته ګوره د هغې نه به پرې خامخا راوځي. یره ښځې دا خبره خو دې ریشه وکړه. دا ته چې څومره هوښیاره یې که دومره ښایسته م وې نو څومره به ښه وه. اوس دې راله سم ایډیا دماغو کې واچوله. بس زه اوس ورځم او بل تبر اخلم او ماغه شان کوم څنګه چې تا ووې لاړم بس. اشرف ولګي او یو پیره بیا په تبر واله پسې لاړ شي. بیا چې شپه شي نو د خان هغه غونډګان د ګل رحمان کور ته راووړي او ګل رحمان ښه بېغمه وده پروتي. دا غله چې رادننه شي نو هلته تبر نه وي او دلته خو تبر نشته چې هغه تبر به ګل رحمان کم ځای ایښی وي. اخو هغه بل غل د ابۍ کمرې ته ورشي خو هلته هم تبر نه وي. دی غلوله چې په لاس تبر ور نشي نو دی واپس غلی شان هلته نه لاړ شي. دی خوا ګل رحمان سترګې وغړی اصل کې ګل رحمان ویښي خو ده ځان غلی کړی وي.
ما ته پته وه چې دی به هم نن راځي دا ښه ده چې تبر مې سنبال کړی دی. پسار له د خان چمچې خان له راغلی وي او هغه ته وایي خان مونږه د ګلرحمان کور کې تبر وکتو خو هلته تبر نه و مونږ ته تبر میلاو نه شو. څه مطلب تبر میلاو نه شو؟ ولې د تبر سکو هغه تبر خو زمانه بغیر د کلی کې څوک اغستیم نشي او نه ګلرحمان د کلی نه بار وته دی بیا تبر کم خو لاړو. څه ویم خان کور کې خو تبر نه و کیدای شي د چرته پټکړی وي دومره قیمتي تبر خو دې ښکاره نشي ښودی خامخا به چرته پټې وي. او ستا خبره ټیک ده بس اوس ما سره بله لار نشته اوس به د سره زور او جبر کو ځان تیار کې چې د پسې لاړ شو او دې سره د ښځې راولو دې چې زه ونې پسې وتړم نو پخپله به حل ووایي چې تبر کم ځای دی. ټیک ده خان بېغمه شې. خان د تبر په لالچ کې دومره مخکې لاړ شي چې اوس د ده ارادې نور هم خرابې شي. ګرانو کتونکو اوس به ګلرحمان څه کوي دا به ګورو بل اپیسوډ کې هغې پورې موږ سره اوسئ ډېره مننه.